په خوست ولایت کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ونیول شول. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو داسې تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دا ملي دفاع وزارت اړوند 203 منصوري قلي اردو د لومړي فلې لیوا ځانګړو ځواکونو الله لوري د یو لړکشپي راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په مرکز او اړوند ولسوالیو کې یو شمېر سپکې او درنې وسلې، مهمات، نظامي وسایط او تجهیزات ونیول شول. په دغه عملیاتو کې 2 میله دافع هوا، 7 میله کلاشینکوف، 1 پایه د مزایلو دستګاه، 1 میل درازنوب، 1 میل اگایز، 1 قبضه راکټ، 1 میل MI-14، 15 اراده رینجر، 1 اراده صرف موټر، 1 اراده فروکلیټ او ګڼ شمېر بېلابېل ډول نظامي توکي شامل وو. یادې وسلې، مهمات او نظامي توکي چې په غیر قانوني توګه د غیر مسؤلو اشخاصو له لوري ساتل کېدل، لا نیول کېدو وروسته اړوندو مرجعو ته وسپارل شول. بلخوا ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون زیانونه اندېښمنه کړي یو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبایو وایي دوی په دغه هیواد کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. نوموړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې ده او د غذایي نه خوندیتوب لامل شوې. روزا وطنبایو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره دی لا دې هیواد سره د مرستې ترڅنګ د افغانستان د سرپرست حکومت سره خبرې وکړي.